السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وي، شپې ورځې د ژوند زندګي وخت صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست ته وایو. ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې. خدای دې وکړي چې همدغه ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو ملګرو هم د فیسبوک په باره کې ده. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ښیو چې څنګه کولی شو په خپل فیسبوک اکاونټ کې مثال چې موږ سره کوم فرینډز دي، کوم ملګري دي، هغه څنګه له نورو خلکو څخه هایډ کولی او پټ کولی شو چې مثال نورو خلکو ته زموږ فرینډز او ملګري ښکاره نه شي. په نننۍ ویډیو کې ملګرو زه تاسو ته ټوله همدغه طریقه ښیم چې څنګه موږ خپل ملګري له نورو خلکو څخه هایډ کولی او پټ کولی شو چې دوی ته ښکاره نه شي. او تاسو فقط ویډیو سکیپ کوئ، ما ویډیو تر پایه وګورئ. او که زموږ یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړی وي، زموږ یوټیوب چینل هم حتما درسره سبسکرایب کړئ. زموږ هره نوې تازه ویډیو تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي. نو راځئ اوس زه د ویډیو لور ته ویډیو شروع کوو. نو تاسو بیا راشئ ملګرو، هر کله چې فیسبوک ته داخل شئ، په فیسبوک اپلیکیشن مو کلیک وکړ، تاسو بیا دلته راشئ، د بار درې ټکي نشان تاسو وینئ، په همدغه بیا کلیک کړئ. هر کله مو چې همدغه درې ټکي نشان کلیک کړ، تاسو ته ملګرو همدغه شان بیا یوه صفحه راخلاصه شي. دلته به تاسو لاندې راشئ، تاسو دلته سیټینګ پراوسي ولټوئ. سیټینګ پراوسي نه تاسو کلیک کړئ، دلته ملګرو سیټینګ پراوسي. هر کله چې په همدغه کلیک کړ، دلته ملګرو تاسو بیا سیټینګ اپشن ولټوئ. تاسو د باره وینئ دلته سیټینګ اپشن دو چې تاسو ته ښکاري، تاسو وینئ، تاسو بیا په همدغه نه کلیک وکړئ. هر کله چې سیټینګ اپشن کلیک کړه، تاسو ته بیا په بل سټپ کې همدغه شان یوه صفحه راخلاصه شي. دلته به تاسو ملګرو پراوسي سیټینګ ولټوئ، پراوسي سیټینګز. تاسو بیا په همدغه نه کلیک وکړئ. هر کله چې همدغه کلیک کړه ملګرو، تاسو ته یوه بل شان صفحه راخلاصه شي. دلته په بل سټپ کې تاسو به دلته بیا ولټوئ هو کان سی فرینډلیس. تاسو دلته وینئ هو کان سی یور فرینډلیس. ګورل ده تاسو دلته وینئ هو کان سی یور فرینډلیس. تاسو به بیا په همدغه نه کلیک وکړئ. هر کله چې دا پیدا کړم ملګرو، تاسو بیا په همدغه کلیک وکړئ. نو زه دلته دا کلیک کوم. دلته زموږ سره اپشن خلاصیږي. تاسو دلته وینئ ملګري پبلیک فرینډز فرینډز اکسپټ د کې که موږ د سی مور اپشن نه کلیک کړو، دلته نور هم ډېر اپشن دي. تاسو دلته وینئ سپیسیفیک فرینډز. نو دلته د لومړی اپشن چې د ملګرو دا منه چې تاسو سره که څوک فرینډ هم وي او که نه وي فرینډ، هغه یې کتلی شي. ستاسو ملګري که ستاسو سره ملګري څوک فرینډ هم وي که نه وي فرینډ، ستاسو ملګري به ته شو کېږي که تاسو ولګوئ چیک. دویم ملګرو فرینډ که تاسو ولګوئ، ستاسو سره چې څوک فرینډ وي، ستاسو سره ملګري وي، ستاسو ملګري به هغو خلکو ته شو کېږي. او د دریم نه که تاسو کلیک وکړئ، دلته ملګرو ستاسو چې کوم خلک نه غواړئ چې زموږ ملګري ورته شو شي، تاسو دلته فقط د چک مارک د منفي نشان ولګوئ. نو هغو ملګرو ته به ستاسو ملګري نه ښکاره کېږي، نه به شو کېږي چې تاسو دلته کوم یو کراس کوئ، مثال منفي یې کوئ. نو دا همدا طریقه وه ملګرو چې کوم یو کس تاسو منفي کولی شئ، کراس کولی شئ، هغه کراس کوئ. او په ډبل سټپ کې ملګرو تاسو چې کوم یو ملګري ته اجازه ورکوئ چې مثال فقط زموږ ملګري ته همدغه ملګري ته همدغه شخص ته شو شي او نورو ته نه ښکاره کېږي، نو تاسو هغه ته اجازه ورکولی چې دلته هغه یو تاسو چک مارک کوئ. مثال کوم یو چې تاسو ته اجازه ورکوئ، فقط دلته زه یو نفر ته اجازه ورکوم، زه چک مارک کوم، مثال هغه ته به زما ملګري ښکاره کېږي او نورو ملګرو ته به زما ملګري نه ښکاره کېږي او نورو خلکو ته. تاسو دلته چې کوم یو چک مارک کوئ، مثال تاسو که همدا طریقه استعمالوئ، همدا طریقه هم استعمالولی شئ چې فقط تاسو یو دوی خاصو نفر ته، خاصو ملګري ته تاسو اجازه ورکړئ چې زموږ ملګري د ورته شو شي. نو دلته که د څلورم اپشن تاسو آخري اپشن د انلیمیټ، دا فقط ملګرو ستاسو ته به خپل ملګري ښکاره کېږي، یعنې ستاسو به یې کتلی شئ. نوره که ستاسو سره څوک فرینډ هم وي که نه وي فرینډ، هغه ته به نه شو کېږي او نه به ورته ښکاره کېږي. چې هر کله مو دا سیټینګ وکړه ملګرو، تاسو بیا د کراس اپشن کلیک کړئ، بیک بټن تاسو دلته وینئ، د بیک بټن به پریس کړئ او ستاسو سیټینګ وشو چې هر یو اپشن تاسو انتخاب کړه. تاسو انتخاب کړئ چې کوم ډول تاسو غواړئ چې زموږ ملګري ښکاره شي یا نه شي ښکاره. نو همدا طریقه وه ملګرو. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې هم کوئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کوئ چې نور ملګري هم پیدا ترې واخلي او دا طریقه زده کړي. نو د اوس لپاره د خدای په امان، ټولو ملګرو ته ښه وخت.